السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمزه عادل د ننګرهار له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې ستا په چا باندې د دوکان د پیسو قرض وي، د هغو پیسو زکات په تا باندې لازم دی که نه دی لازم؟ یعنې په چا باندې د پور دی، د هغه پور زکات به ته ورکوې که به یې نه ورکوې؟ هر هغه رقم او روپۍ چې ستا پر چا باندې وي، د دغو روپو زکات پر تا باندې لازم او فرض دی. البته د قرض 4 صورتونه دي، خو په دې 4 صورتونو کې د 2 صورتونو یو حکم دی او د 3 او 4 صورت بل حکم دی. اول صورت، هغه پیسې چې تا نغدې یو چاته قرض ورکړي وي، یا دې د دوکان سامان ورکړی وي، یا دې د داسې حیواناتو په عوض کې پر یو چا روپۍ باندې وي چې پر هغو باندې زکات واجب و، نو په شرط د نصاب چې دغه روپۍ به نصاب ته رسیدلی وي، د دغو پور او قرض زکات دا په تا باندې واجب دی. د دغه پور او قرض زکات په تا باندې واجب دی په دې شرط چې یو څه به د دغه پور پوروړي څخه وصول شوي وي، بیا چې څومره ځنې وصول کیږي د هغه په قدر زکات واجب دی، د دغه کال هم او د تیرو کلونو هم. په دې هیله چې په دې صورت باندې مو سر خلاص شوی وي. چاته دې پیسې ورکړي دي، یا د چاته د دوکان سامان ورکړی دی، خو دا کمې پیسې چې چاته تا په پور ورکړي یا د دوکان سامان ورکړی، د دغو قیمت نصاب ته رسیږي، نو ده نه دی چې څه پیسې وصول کړي څه پاتې وي، د هر کال زکات یې په تا باندې لازم دی. که د یو ځای وصول کړي د دې کال به هم ورکوې، د تیرو کلونو د که ورکړی نه وي هغه به هم ورکوي. دوهم صورت دا دی چې پر یو چا دې قرض باندې وي، نه دې نغدې ورکړي دي او نه دې د دوکان سامان ورکړی دی، بلکې د نورو سامانونو په بدل کې دې په ده باندې پور دی. مثلا د کور شخصي سامان دې ورکړی دی، یا دې د سپرلي موټر ورکړی دی، یا دې بل شی پې خرڅ کړي دي، نو د دغه پور حکم دا دی چې تر څه وخته دې د نصاب په مقدار روپۍ وصول کړي نه وي او بیا پر هغو کال تیر شوی نه وي، تر هغه وخته یې پر تا باندې زکات ورکول نه دي فرض، او د تیرو کلونو زکات هم نشته، ځکه چې دا د تجارت مال نه دی. دریم صورت دا دی چې پور دې پر چا دی، لیکن هغه پور مال نه دی، یعنی د مال او سامان په بدل کې د پور نه دی پرې باندې، بلکې بل شی دی، لکه د مهر روپۍ، یا د دیت پیسې، یا د خلع روپۍ چې د پیسو په عوض کې ښځې ته طلاق ورکول دي، یا د سرای او د دوکان د کرایې روپۍ دې ورباندې دي. د دې حکم هم بعینه د دوهم صورت د حکم په شان دی. او په دې باندې پوه شئ چې د نصاب مقدار او د کال تیریدل هلته شرط دی چې دغه کس نور مال ونه لري. که یې د مخه لا په قدر د نصاب مال درلوده، نو بیا چې څومره پور او قرض وصول کړی او وصولوي، د هغه په مقدار زکات ادا کول دا بیا په ده باندې واجب دی. څلورم صورت، که چیرې د یو کس پر داسې چا باندې روپۍ یا قرض وي چې د هغو روپیو لاسته راوړل هیڅ ظاهري امکان نه وي، نو بیا دغه پور د زمار په مال کې داخلیږي، یعنی ورک مال چې د پیدا کېدو تمه او امید ورته نه وي، او د زمار په مال کې تر هغه وخته زکات نه دی لازم تر څه وخته چې لاسته نه وي راغلی. لیکن که چیرې داسې قرض او پور وي چې د مالک
په لاس کې لیکل شوی ثبوت وي یا شاهدان ولري او یا پوروړی په خپله اقرار کوي او د دې ترڅنګ د مال مالک د خپل پور پر اخیستلو باندې قدرت هم لري، نو بیا زکات واجبیږي. که داسې نه و نو بیا نه واجبیږي. همدغه مسئله علامه حسکفي او ابن عابدین الشامی په در مختار او رد المختار کې په 2 جلد کې 315 صفحه کې باب زکات المال کې، او علامه کاسانی په بدایع و صنایع کې په 2 جلد کې 10 صفحه کې، او هندیې په لومړني جلد کې 115 صفحه کې، بحر رایق په 2 جلد کې 209 صفحه کې په کتاب الزکات کې په تفصیل سره څیړلې ده. زه غواړم ځینې عبارتونه درته ولولم. واعلم أن الديون عند الإمام 3 قوي ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل عند قبض 40 درهما من الدين. القوي كقرض وبدل مال تجارة، فكلما قبض 40 درهما يلزمه درهم، وعند قبض 200 منه لغيرها أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن صائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك، ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح، ومثله ما لو ورث دينا على رجل. وعند قبض 200 مع حولان الحول بعده أي بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وخلع ودين كان جحده المديون سنين ولا بينة له عليه، ثم صارت له بأن أقر بعدها عند قوم. دا مې د خپلو د خبرو د تایید لپاره تاسو ته عبارتونه ولوستل. ډېر وخت انتظار و مرحبا ستا منکر کافر افطار بی عذر کبیره گناه، ستا د ترک د څومره بی غفرانه او درنه گناه، ناصر جولی له هغو زړو کې فاره گناه، ناصر جولی له هغو زړو کې فاره گناه، محورانه کړه هره گناه. در رمضان میاشتې ډېر وخت انتظار